په خطا د نه یو کار وشي، تر دې پورې چې په خطا د نه قتل وشي. تخکار کې وسته انسان ولګېده، په روډ روانې ته چې یو ځای ته ځم ډز یو ماشوم یو دم رامنډه که ولګېده، یو غټ سړی راولګېده، نو دې ډرایور خو چا د مرګ اراده نه وکړه، دا غریب خو چېرته روان و، یو دم یو انسان یې مخې ته راغو، بس وولی شو. قتل خطا ګناهګار خو نه دی، خو دیت به ورکوي ځکه انسان ډېر قیمتي دی، انسان قیمتي دی، دیت پې ځکه مقرر دی. دا یو مثال در کوم. الغرض مقصد مې خطا معاف ده، په خطا یو کار تا نه وشو. نسیان معاف دی، هیره باندې تا نه یو ګناه وشوه، فرض روژه دي ده او په هیره باندې تا ته پته نه اوبه دې وڅکلې، روټۍ دې وخوړه. د الله نبي فرمایي یو دم وروسته دریا چې هلکه تا خو زما روژه وه، ما ګوره چای مې وڅکلو، اوبه مې وڅکلې، جوس مې وڅکلو، طعام مې وخوړو. د الله نبي فرمایي بس الله در باندې خوراک وکړو، الله در باندې اسکاک وکړو، روژه دې سره خرابه نه ده، سر ته یې ورسوه او قضا یې نشته. څومره آسان دین دی الحمدلله. نو زمونږ امت ته خطا معاف ده، نسیان په هیره د نه یو کار وشو دا معاف دی. او بل چې چا در باندې زور وکړو، زور ومستکرهو علیه، اکراه در باندې وکړه. سورت نحل کې قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې چې شابه کلمه د کفر وایه کني دا سر د لوامه، دا سر د نه کټ کومه. نو که انسان عزیمت اختیاري، عزیمت خدا دی چې بس اړو وایه مینه شهید به دي کی. خو که ته رخصت باندې عمل کوې نو الله او رسول تعالی رخصت درکړی دی چې صرف د دې ظالم نه د خلاصي دپاره چې کومه کلمه ده دا ووایه او الله پې تا نه رانیسي چې د زړه نه دې نه یې ویلي. الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. الله وایي ستا زړه په ایمان مطمئن دی، خو یو کس تا وجني او تا باندې کلمه د کفر وایي نو الله وایي زه دې نه رانیسم، او که د زړه نه دې ویله بیا به دې رانیسم، بیا به عذاب په اکراه باندې. په زور باندې څوک په یو چا ښځه طلاقوي، پر یو ټوپک دې دا سر ولم شابه دا ښځه دې طلاقه کړه، دا طلاق نه واقع کېږي. په دې مسله کې امام مالک جیل له تللی و، په دې مسله کې امام مالک رحمت الله علیه جیل له تللی و، او حاکم وقت غوښته چې دې دا فتوا ورکړي چې او په زوره طلاق کېږي، هغه ویل نه کېږي، طلاق د مکره دا نه دی واقع شوی، ځکه قرآن نه دا معلومه ده. اکراه والا په زور چې په چا یو کار وشي هغه په دې کې دغه نه دی، دا عمل په هغه نه لیکلی کېږي، په دې حکم نه جاری کېږي. جیل کې واچو، په بازارونو کې وګرځو، په خر باندې سور که دې دپاره چې دی به د خپلې مسلې نه واوړي. امام مالک رحمت الله علیه په بازارونو کې چغې والې، څوک چې ما پیژني خو پیژني مې چې زه مالک ابن انس یم، او چې څوک مې نه پیژني واورئ زه فلانی یم او زما دا مسله ده چې طلاق د مکره نه واقع کېږي. بادشاه چې کوم مسله بندول غوښته چې جیل کې به واچوم او ختمه به کوم، بازار کې به وګرځم، هغه مسلې باندې فتوا ورکړي، هغه نور هم په خلکو کې خوره شوله. د امام مالک خبره خوره شوله، د بادشاه خبره فیل شوله. ځکه د حق مخه په بادشاهۍ، په حکومتونو، په زورونو، په ډنډو په دې نه نیولی کېږي. الحمدلله دا د الله دین دی، الله حفاظت کوي په هره طریقه باندې. چې کمزوري خلک به الله به د هغې په ذریعه حفاظت کوي. زورور خلک تر امریکې پورې غټ ډالرې لګوي چې دین ختم شي، الله یې نه ختموي. رب العالمین دا دین قایم ساتي.